سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د بلخ د خلم ولسوالۍ د پولیسو پر پوستو د طالبانو په ډلیز برید کې 15 پولیسان ووژل شول. په دغه پیښه کې چې تېره شپه د یادې ولسوالۍ په مرسولق سیمه کې رامنځته شوي 15 نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان زیاتوي دغه برید د طالبانو د سرې قطې له لوري ترسره شوی دی. د کابل ښار د 10مې ناحیې اړوند سیمه کې پر کاونټر پارت مؤسسې باندې د طالبانو د ډلیز برید له امله د مړو شمېر 9 ته پورته شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په مړو کې د عامه ساتنې 4 سرتیري د خاص قطعاتو 1 سرتیری د یادې مؤسسې 1 ساتونکی او 3 ولسي وګړي شامل دي. د نوموړي په وینا په دې برید کې 20 نور ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم ولسمشر غني په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ او د امریکا سفیر په کابل کې پر یو ملکي دفتر د طالبانو 13 ورځنی ډلیز برید وغانده. ولسمشر غني دغه برید نه بخښونکی جنایت بللی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې باید د افغان ولس د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. ګنې له دې پرته به د افغان ځواکونو له لوري سخت وځپل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ ویلي دا برید ډېر خواشینونکی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې پر داسې اړخ شوی چې له ملکیانو سره مرستې کوي او امریکا سفارت ویلي چې پر داسې یوه دفتر چې له افغان ولس ملاتړ کوي برید بېمانا کار دی. ویل کېږي د کابل ښار د 10مې ناحیې اړوند د کاونټر پارت په نامه پر یو خیریه مؤسسې د 15 طالبانو په ځانمرګو او وسلوالو بریدونو کې 9 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د یاد دفتر نږدې 200 نور کارکوونکي ژغورل شوي دي. د ارزګان په مرکز کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 2 غړي ووژل شول. سیمه ییزو چارواکو ویلي په دغه پیښه کې چې تېر مازدیګر د ټرینکوټ ښار په چینو سیمه کې رامنځته شوې د یادې کورنۍ یو بل ماشوم هم سخت ټپي شوی دی. د ارزګان د مرکزي روغتون مشر زیاتوي په وژل شویو کسانو کې 2 مېرمنې 3 ماشومان او 2 نارینه شامل دي. د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي تر هغې چې په افغانستان کې یاغیګري په بشپړه توګه نه وي ختمه شوې نو ضروري ده چې په هغه هیواد کې امریکایي ځواکونه پاتې وي. جوزف ډانفورد تېره ورځ د امریکا د کانګرس په یوه ناسته کې په ډاګه کړه تر هغې چې په افغانستان کې یاغیګري روانه وي نو اړتیا ده چې د امریکا د ترهګرۍ ضد سرتیري هلته وساتل شي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې له طالب استازو سره د تړلو دروازو تر شا له افغانستانه په احتمالي توګه د امریکایي ځواکونو په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو غږیږي. او د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د 50 اوریزو لوبو لړۍ چې ټاکل شوې وه 13 ورځ پیل شي خو د باران له امله وځنډېده نو د دغو سیالیو دویمه لوبه به سبا په سکاټلند کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دغه لوبې په نړیوال جام کې چې ټاکل شوې د روان کال د غبرګولي پر 14مه ترسره شي د پیاوړي حضور لپاره ترسره کیږي. ویل کېږي له سبانۍ لوبې وروسته به افغان لوبغاړي له نړیوال جام سیالیو مخکې 2 یو ورځنۍ لوبې له ایډلاین سره هم ترسره کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.